محترمینو، هغه اعمال په روژه کې کول چې روژه په مکروه کیږي، یعنی د روژې ثواب په کمیږي، دا هم شه بغور سره واوري او د دې څخه د ځان ساتلو کوشش وکړي. درواغ ویل، د دروغو ګواهي ورکول، غیبت کول، چغلخوري کول، دوکه ورکول، جنګ کول، د دروغ قسمونه اخیستل، فحش حرکات کول، فحش خبرې کول، ظلم کول، د چا سره دشمنی ساتل، د پردی ښځو سره ملاویدل، د هغو سره خبرې کول یا هغو ته کتل، سینما کتل، ټیوي کتل، وی سی آر کتل، او د دغه شانو څخه باید هر روژاتي ځان وساتي، پرهیز یې وکړي. روژه خو په فاسدېږي نه، خو البته په مکروه کیږي، په ثواب کې کمی راځي. په حواله سره د ابن ماجه جلد نمبر صفحه نمبر 121، معارف السنن جلد نمبر 5 صفحه نمبر 366، شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 412. دویم، د روژې په حالت کې یو شی بغیر عذر چکل، یعنی په ژبه سره چکل چې بیا برته توکې، نو دا مکروه دي. خوند ذایقه یې معلومول. دغه رنګه د روژې په حالت کې خپل کور والا سره په شهوت باندې ملاویدل، یا مچه ځینې اخیستل، یا پیار ورسره کول، یا ورسره بیدېدل، یا لاس پر تېرول، یا بار بار په شهوت سره ورته کتل. که چیرې د دغه شانو څخه د انزال خطره وي یا ګمان وي، نو بیا خو داسې کول ګسه حرام دی په روژه کې. په حواله سره د کتاب الفقه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 920، فتاوای شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 219. څلورم، په خپله خوله کې ډېرې لاړې جمع کول او بیا هغه تېرول، دا مکروه دي. پنځم، د جما محرکات، یعنی داسې شهوت انګیز خیالات راوستل زړه ته، یا هاسې مناظر کتل چې په زړه کې دی کوروالي کې یا جما کې یا د چا سره سات تېروي، نو د دغه شانو څخه ځان ساتل، په دا شانو کې پرېوتل، دا مکروه دي. په حواله سره د فتاوای نمګیری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 199، حجت الله البالغه جلد نمبر 2 صفحه نمبر 141. بلا عذر د سهار پرې د ناپاکی په حالت کې وسیدل، یعنی د شپې ځان معذوره کوي او بیا د سهار د لمانځه پرې دغسې پروت دی، نو دا مکروه دي. وهم، د روژې په حالت کې دومره وینه ورکول چې کمزوري راسي، دا مکروه. اتم، د روژې په حالت کې شکنځل کول، په دې سره هم روژه مکروه کیږي. نهم، د روژې په حالت کې ټوټ پیسټ منجن په داسې شانو سره غاښونه صفا کول، که چیرې دغه دوا حلق ته نه ورسېږي، که حلق ته ورسېدله خو روژه په فاسدېږي. لسم، د استنجا په وخت کې چې غټې بولې وکړي، په استنجا کې دومره مبالغه کول چې دننه د اوبو د کلو شک پیدا سي، نو دا مکروه دی. 11، په پزه کې اوبه اچول یا کولي کول، په دې کې ډېر مبالغه کول، دا مکروه دی. چې پزې ته ډېر په زور اوبه وغورځوي یا په خوله کې ډېره غرغړه وکړي، نو دا هم مکروه ده. په حواله سره د ابو داود شریف دغه رنګه فتاوای علمګیري جلد نمبر 1 صفحه نمبر 200، مرقات جلد نمبر 4 صفحه نمبر 259، شامی جلد نمبر 2 صفحه نمبر 416، فتاوای هندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 199، فتاوای دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 4 صفحه نمبر 256، فتاوای علمګیري جلد نمبر 1 صفحه نمبر 199. نو محترمینو، د دې شانو څخه باید ځان وساتل سي. والسلام. ستاسو د دیني او شرعي پوښتنو جوابونکی مولوي عبدالرحمن سمیم صاحب.